په ننګرهار کې د طالبانو له لوري د اغزن سیم ټولولو پر پاکستان اور بل کړی دی. دا چې پاکستان تازه څه ویلي دي پوره جزئیات په سولا ټي وي چینل کې راسره وګورئ. سولا ټي وي چینل تل ستاسو په چوپړ کې. د پاکستان د مشرانو جرګې مشر رضا رباني د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څخه غوښتي چې د طالبانو له لوري د اغزن سیم د لرې کولو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. رباني د پوښتنې په توګه ویلي کله چې طالبان د ډیورن فرضي کرښه په رسمیت نه مني نو دوی ولې بیا ملاتړ وکړي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې افغان طالبانو پر ډیورن جبري کرښه د پاکستاني پوځ تحریکاتو مخنیوی وکړ او له دوی اغزن سیم ټول او له ځان سره یوړ. طالبانو هغه مهال د اغزن سیم له ټولولو وروسته پاکستاني پوځیانو ته ګواښ وکړ چې که یې بیا دا ډول حرکات وکړ نو د طالبانو له سخت غبرګون سره به مخ شي. له یو لوري پر پاکستان د اغزن سیم د ټولولو له امله اور بل دی، بل لور ته د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې دوی طالبانو له حکومت څخه خپل سیاسي ملاتړ پراخوي. هغه دا خبرې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر سره د لیدنې پر مهال کړي او خوښي یې څرګنده کړې چې طالبان د اصولو پر بنسټ مبارزې بریالي کړي دي. فضل الرحمن یو له هغو څیرو څخه دی چې تل د افغان خاورې پر ضد تبلیغات او څرګندونې کړي دي. افغان ولس هم د هغه دا ډول څرګندونې شیطاني بولي او له طالبانو غواړي چې پر پرې باور ونه کړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سولا ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.